هاشمه قاریسان پیژنې یورپ کې هغه غواړي چې افغانان له خارج نه راولي دلته په افغانستان کې رئیس جمهور سي هغه پې جوړه کړي کودتا وکړي درګړ دلته خلک جمع کوي موږ دلته وینو خلک تبلیغ ته تیار ډوډۍ نشته تیار ډوډۍ د یورپ نه تیار راځه دلته چېرته کوم سړی ویلی چې کندهار کې زوړندې ډوډۍ دي هغه یې راتاو کړی ورځ تر بېګا یې کولبه پې کړی ویلې زوړندې نشته دا کار کوه ډوډۍ و هغه له یورپ نه وایي افغانان راولي وایي په افغانستان کې کودتا کوي والله چې دا لاس خوار نه کړي که کیت وشي نه وایي زه بدماش یم هغه شي غواړي باچایي غواړي اشرف غني د لرې سي کودتا وایي کوم باچایي په شي ده هغوی خو نه دي چې پسې راپرې کښېني بیخي چرګه ده چرګه سې ورته پاګو به کښېنه بس زر به کودتا وکړي ختم کشمیر مې ولید عام یورپ ته تللی وس هغه چې نه دا سوچونه کوي خپل لاس خوار که وروره یارو دوست هم ښه شي لاس خوارېدم ښه شي خو په چرګې رقم پاګو مه کښېنه خو نشي کېدی چې حساب ده لکه تسبیح حساب دی دا پیسه هم دومره خرپوش شوی شوی چې مړ کېږي ملاقه یې څوک درکړي او که یې لرې ولا ښه به ګرځې نن پیسې کالي په پیسو دي مځکې په پیسو دي خوراکونه په پیسو دي هاشمه اما قاری وای زه په افغانستان کې سلطنت کوم افغانستان صحیح ده کته نور وته افغانستان خوب کې نشي لیدای دومره ازادي د خوان کې قاریسان وای زه په افغانستان کې سلطنت کوم جرمني نه راځي څنګه سلطنت کې څنګه سلطنت اشرف غني لري کوم خر اشرف غني باندې کودتا کوم وای زه خپل امنیت سره اول ملګری مرزه ورته جرمني کې دغه انسان ته ضرورت نشته واه خدای دې باز ته عجب نشته قرار راځي چې خپل وطن خپل کار وکړي خو باچای نشته ورته شلغم به کوي دلته خدای څوک چې خلک موز نه کوي دا خو د رضا خبر په زور نه کوي ټول خبر